د خوست ولایت اوسیدونکي د افغانستان او پاکستان د دوحې په مذاکراتو پر سمدستي اوربند او دایمي سولې ثبات د ټینګښت د میکانیزمونو پر جوړېدو د هوکړې هرکلی کوي. وایي سوله د دواړو هېوادونو په ګټه ده، خو غوښتنې بیا دا دي چې د پاکستاني پوځي رژیم باید بیا دا ډول سرغړونې ونه کړي. موږ د دغه اوربند هرکلی کوو. شکر ده چې الحمدلله چې اوربند وشای. نو د موږ ځواکونه ډېره مننه، ډېر میږ په څانګ کې اوس امرګیلی یو، د هر وخت دپاره دفاع یې کړی دو، دفاع به کوي یې. موږ څانګ کې اوس ملاتړ یو. ټول هېواد د سر قربانۍ نه روان ساتي، د دنیا قربانۍ پیره د موږ د داسې په څانګ کې ویلوړ یو، د سر نه تېر یو، د مال نه تېر یو چې څوک په موږ نه ترای کوي. یو پاکستان نه چې کوم هېواد په موږ ترای کوي، موږ د خپلو ځواکو سره څنګ په څنګ ولاړ یو، دفاع یې کوو. آفرین دې وي، شاباس دې وي مجاهدینو ورونو نه چې کلکه دفاع یې وکړه. د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې په جنګ کې دواړو لیورو ته زیات زیان رسیږي، نو بهتره ده چې د سولې هوکړه وشوه. طرف ته چې موږ پښتانه دي که افغانستان طرف ته دي، نو دا پښتانه دي، دا ټول سره ورونه دي. جنګ بیخي موږ مخالف یو. دغه اوربند خدای دې دایمي وکړي په موږ په منځ کې، د خدای پاک جګړه بیا نه راولي. عوام یې ښه خل ده، حکومت نه رغږي او داسې ډېر خلک دي چې موږ غوندې ایثار دي هغه غاړې ته که د لارې ورته خلاصې شي او ډېر ښه به وي. هر وی د اوربند ډېر ښه ده چې وشي، ځکه چې کاروبارونه دي، خلکو ګاډي دي، لارۍ دي، د ونه میوې دي، خلک ایثار دي، په د لارې په باډرو کې خلک ایثار دي او دا اوربند چې قایم شي ښه ده. د یادولو ده چې د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت او د پاکستان د استازو ترمنځ مذاکرات چې د قطر او ترکیه په هڅو او منځغړیتوب ترسره شوي د یوه هوکړه لیک په لاسلیک کولو سره پای ته رسېدلي. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې هوکړه لیک کې دواړو اړخونو پر سولې یو بل ته درناوی او ښه ګاونډیتوب اړیکو ته ژمنتیا باندې ټینګار کړی او د خبرو له لارې د ستونزو او مسایلو د حل کوونکي شوي دي.